دو ځایه قرآن عظیم الشان کې د حضرت ابراہیم علیہ السلام په منقبت او وصف او تعریف کې خالق کائنات فرمائی ان ابراہیم لأواه حلیم منیب. یقینا ابراہیم علیہ السلام چې لأواه دے اواه. د دې اواه علما مفسرین 12 ترجمه کوي چې د دې مقصد څه شي. یو معروفه ترجمه او تفسیر په دغه ځای کې چې تمام مفسرین راخلی غدا دی چې کان یکثر التأوه فی مجالسه. د ابراهیم علیه السلام په مجلس کې با د مبارک د خلینا د اوه 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 آوازونه پورته کېدل. خالق کائنات ته د ابراهیم خلیل الله علیه السلام دا آه دومره محبوب شول چې قرآن عظیم الشان تعریف وکا ان ابراهیم لأواه حلیم منیب. او اهل د سیر ابن کثیر رحمه الله البدایه کې د ابراهیم علیه السلام په حالاتو کې لیکي چې ابراهیم علیه السلام به د خولې نه آه خطه او د دې سینې نه به یو چنګېدلی آواز راته او هغې ته به یو خړپا جوړوه. هغه آواز به په شان د آواز د مرغه د وزرو وقد يسمع طنين قلبه میلا فی میل. ابن کثیر البدایه اول جلد کې لیکلي د ابراهیم علیه السلام حالاتو کې چې کله به د مبارک هغه حال کې راغی او د خولې نه به آه ختل او د سینې نه به د چنګ آواز راته او یو خړپاری آواز به خطه فهغه آواز به تقریبا یو میل لري مسافې پورې خلکو اورېدی به په شوق سبحان الله ووایي. نن که د سیفینو په مجلس اعتراض کیږي هغې ملا او طالب ته وایم ستا به بیا د الله د عظیم پیغمبر ابراهیم خلیل الله په شان کې څه نظر وي. حضرت داود علیه السلام بچه کله زبور شریف تلاوت کو په هوا باندې مرغان به په وجد باندې راغلل د مستی د آواز د حضرت داود علیه السلام نه چې الله داسې یو عجیبه خنجره ورکړې وه آواز یې ورکړی و چې داسې مست آواز و غرونو به ورسره ثنا د الله ویله کاڼو بوټو به ورسره ثنا ویله. مورخین لیکي ان الانهار لتقف لسماع صوته چې کله به د مبارک د زبور شریف تلاوت شروع کا اوبه به په نهرونو کې شټاپ ودرېدې د مبارک آواز به یې اورېده. امام غزالی رحمه الله چې څومره مقرب او مقبول شخصیت دی تمام امت کې عرب او عجم کې مسلم شخصیت دی. احیاء علوم الدین دریم جلد کې په وجد باندې مستقل رساله لیکي څه د پاسه 100 صفحات په دې موضوع باندې لیکي او په هغې کې وایي وقد يحمل من مجلسه 400 جنازه. کله به داسې وشول چې د داود علیه السلام د یو صحبت نه به 800 جنازې د مړو روانې شوې. دا څه حال راته ورباندې ملا صاحب طالب صاحب دا چرته د شیخ الحدیث یا د شاهد علم شریعت په یوه اداره کې د چا د خولې نه ژړا اورېدلې ده تا تې اورېدلې تا تې اورېدلې چې نن د صوفیاو په مجلس کې د خولې نه د او د اوه جړا پورته کېږي آواز او فغان پورته کېږي ستا په خوله خندا راځي. افسوس ستا په حال. محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حالات د وجه د وسعت صدر نه چې دا مبارک سینه ډېره کوله وه دا لوی دریابونه به راتلل د ده په سینو کې به راجم شول رحمت مرکز. خو بیا هم انا سنلقي عليك قولا ثقيلا هغه مبارک په حق کې د بخاري شریف روایت 2 قسمه 2 الفاظو باندې مروي دي چې کله به وحی نازلېده ترجف بوادره د 2 صفحې حدیث د امام بخاري اول جلد. رستو کتاب التفسیر کې بیا حدیث راخلی 2 جلد کې حدیث بیا مبارک مکرری الفاظ دادي ترجف فؤاده چې کله
به د وحي نزول کېده نو د رسول الله مبارک دا اوږه او د اوږې دا پله او دا هډوکې به داسې شلقېده او رپېده به. ای خندېدونکې انسانه که ته د رسول الله مبارک مجلس کې د وحي د نزول په ټیم باندې وې او بیا دا هم ورکې راځي وکانه یغطو مبارک باندې به چې وحي نازلېده د خولې نه به یې د غتیت آواز خطه. غتیت څه شی دی؟ کله چې سړی وده شي او سینه یې قوي وي او د سینې نه یو آواز راخیږي مبارک د خولې نه به داسې آواز پورته کېده تا به بیا هغې آواز پورې هم خندلې ځکه چې رسول الله مبارک باندې خو هم یو حال په یو وخت کې راغلی دی. او دویم روایت کې راځي ترجف فؤاده فؤاد به یې رپېده. د فؤاد متعلق ابن کثیر رحم الله البدایه کې څلور قول راخلي. څلورم قول راخلي وایي عظم ناطی معظم د صدی صدی د سینې دا غټه ټوټه نه ده وایي دا به د رسول الله مبارک داسې شړپېده. دا د سینې شړپېدل تا د سیفیانو نه بغیر په بل دربار کې هم چېرته کتلي دي چې نن دې پورې مسکا او خندا کېږي د رحمت للعالمین فؤاد به رپېده. په فؤاد کې یا باطن القلب دی یا عین د قلب دی یا عین قلب دی. څلورم قول دا راخلي چې فؤاد دا هغه ټوټه د غوښې ده چې کومه سینه کې بهر ته راوتې وي د رسول الله مبارک دغه ټوټه د غوښې به داسې شړقېده او پړپېده. زما معزز د انبیاو دغه حال دی